دا مقصود نه دي. دا یاد ساتئ. که ته ډېر لوی د وحدت الوجود علم حاصل کړې او ته ډېر لوی د وحدت الشهود علم حاصل کړې او عملیاتو کې مبتلا شو، دا مقصود نه دي. مقصود په تصوف کې د الله رضا او د سنتو اتباع ده. زموږ حضرت خواجه صاحب خواجه بهاءالدین نقشبند صاحب کوثري په ارغام البرید کې نقل کړي دي چې خواجه بهاءالدین نقشبند صاحب به وي چې وجودونه ډېر ښه شي دي، وجودونه ډېر ښه شي دي، وجه جایز دی. ښه د حضرت مفتي صاحب او د نور اکابرینو د کتابونو نه او زموږ د دیوبندي اکابرینو د کتابونو نه حضرت تانوي صاحب وایي حالت محموده غریبه، حالت محموده غریبه غیر اختیاري راغلی دی. بیان القرآن ټول التشرف وګوره، التکشف وګوره، بوادر النوادر. خو وجه ښه تواجد نه، تواجد دې ته ویل کېږي چې وجه تبادل نه راځي په ځان وجه راولي. تحتاوي لیکلي دي چې وجه جایز دی، شامي لیکلي دي چې وجه جایز. دغه شانتې حاوی الفتاوی پکې رساله لیکلې ده، ډېر اشیاء دي. دا که چېرته بحث راغی زه په دې ذکر بالجهر باندې او دغه شانتې انشاءالله د کاڼو په دې ختمونو باندې او دغه شانتې انشاءالله د سپو اړولو باندې دې وجدونو باندې به زه درته د دیوبندي اکابرینو کلام انشاءالله ذکر کوم. خو وجد جایز دی، خو د وجد نه بهتر شی دا دی چې سړی ذکر وکړي. که ته ډېر وجدونه وکړې نو کوه که نه، خو چې ذکر نه کوې نو ستا ترقي باطلي به نه کېږي. بیا وایي چې ذکر هم ډېر اعلی شی دی، خو د ذکر نه بهتر شی دا دی چې سړی اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي. چې ته اتباع وکړې، سنت په تا کې راشي. بیا وایي چې د سنتو اتباع هم ښه شی دی، خو د ټولو نه بهتر شی دا دی چې سړی د معصیاتو نه ځان وساتي. چې د معصیاتو نه دې ځان وساته، دا د تصوف اصل الاصول راغلی دی. او بیا ځان له اشیاء دي د طریقې نقشبندي ځان له خصایل دي او ځان له فضایل دي. د قادري ځان له فضایل او